بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګان د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د افغانستان پټ اسناد دویمه برخه. ګرانو وطنوالو، د متحده ایالاتو دواړو ګوندونو ډیموکریټس او ریپبلیکن د ډیرو خلکو سره چې د ډیرو اشتباهاتو مسؤلیت لرلو لږ شمېر سیاسي مشرانو غوښتل چې ملامتي په ګوته کړي یا ومني. د 2014 کال په اوړي کې یو خبر خپور شو چې یوې ناڅرګندې فدرالي ادارې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړې عمومي ادارې سیګار دفتر د افغانستان په جګړه کې د سلګونو ګډونوالو سره مرکې کړي دي او ډېرې خپلې مایوسۍ راپارولې دي. سیګار دا مرکې د زده کړې شوي درسونو په نوم د یوې پروژې لپاره ترسره کړې وې چې موخه په افغانستان کې د پالیسۍ د ناکامۍ تشخیص کول وو ترڅو متحده ایالات په راتلونکي کې دا تېروتنې تکرار نه کړي. د 2014 کال په سپتمبر کې سیګار د دې راپورونو لړۍ خپرول پیل کړل چې په افغانستان کې ستونزې په ګوته کړي، مګر هغه راپورونه چې د حکومت ناکامۍ په ګوته کولې هغه له پامه غورځول شوي وو. د یو څېړنیز خبریال دنده په ژوند کې دا ده چې هغه حقایق عمومي چې حکومت یې پټوي او بیا خلکو ته ښکاره کړي. نو په هغه ژورنالیستانو کې ګریګ ویټلاک یو داسې ژورنالیست و چې دا کار یې وکړو. نو هغه د سیګار څخه د معلوماتو د ازادۍ قانون د اکټ تر لاندې په رسمي ډول غوښتنه وکړه چې د هغه مرکو نقلونه، یاداښتونه او آډیو ریکارډونه هغه ته ورکړي. ګریګ ویټلاک استدلال وکړو چې خلک حق لري چې د جګړې په اړه د حکومت د داخلي نیوکو په حقیقت پوه شي، خو هر وار سیګار د ګریګ ویټلاک غوښتنې وځنډولې او مقاومت یې وکړو. د 3 کلنې قانوني جګړې وروسته سیګار په عمومي ډول د 428 کسانو سره د مرکو د پخوانو ناچاپ شو یاداښتونو له 2000 څخه ډېر مخونه افشا کړل چې په جګړه کې مستقیم رول لوبولی و، چې په هغوی کې له جنرالانو او ډیپلوماتانو څخه تر مرستندویه کارګرانو او افغان چارواکو پورې کسان شامل وو. د سیګار ادارې د اسنادو ځینې برخې اصلاح کړې او د ډیرو هغو خلکو هویت یې پټ کړی و چې ورسره مرکې شوي وې، خو مرکو وښودله چې ډیرو لوړپوړو امریکایي چارواکو په شخصي توګه جګړه د یو نه کمیدونکي ناورین په توګه ګڼله چې د سپینې ماڼۍ، پینټاګون او د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو د ګلابي عام بیانونو سره په ټکر کې وي چې کلونه امریکایانو ته ډاډ ورکړی و چې دوی په افغانستان کې پرمختګ کوي. خو په خپلو مرکو کې دې ټولو په ښکاره ډول ځکه خبرې کولې چې دوی فکر کاوه چې د دوی څرګندونې به عام نشي او د دوی د خبرو نه به هیڅوک هم خبر نشي. د متحده ایالاتو چارواکو سیګار ته اعتراف کړی و چې د جګړې پلانونو وژونکې پایلې درلودې او واشنګټن په میلیاردونو ډالر ضایع کړي ترڅو افغانستان په یو عصري هیواد بدل کړي. خو د بده مرغه د افغانستان ټول چارواکي په فساد کې ککړ وو. دې مرکو د متحده ایالاتو د حکومت د ناکامۍ هغه هڅې هم افشا کړې چې د فساد مخه ونیسي، یو وړ افغان اردو او پولیس ځواک جوړ کړي او د افغانستان د تریاکو په وده کېدونکې سوداګرۍ کې خنډ واچوي. په افغانستان کې فساد د حکومت د چارواکو لخوا اوج ته رسېدلی و. ډېرو هغه کسانو چې مرکې ورسره شوي وې د متحده ایالاتو د حکومت لخوا د خلکو د ګمراه کولو لپاره ښکاره او دوامداره هڅې بیان کړې وې. دوی وویل چې په کابل کې د فوجي مرکزي دفتر او په سپینه ماڼۍ کې چارواکو په منظم ډول په اعداد و شمار کې دروغ ویلي وو ترڅو دا وښیي چې متحده ایالات جګړه ګټي، په داسې حال کې چې په څرګنده توګه دا رښتیا نه و. په حیرانتیا سره قومندان جنرالانو اعتراف کړی و چې دوی هڅه کړې وه چې جګړه پرته له یوې فعالې ستراتیژۍ څخه پر مخ بوځي چې دا ناممکنه وه.
جنرال ډان میکنل په ډاګه وویل چې په افغانستان کې د کمپین هیڅ پلان نه و. برطانوي جنرال ډیوډ ریچارډز چې له 2006 کال څخه تر د 2009 کال پورې د امریکا او ناټو ځواکونو مشري کوله وویل چې په افغانستان کې کومه منظمه اوږدمهاله ستراتیژي نه وه. موږ هڅه کوله چې یو واحد منظم اوږدمهاله تګلاره او یوه سمه ستراتیژي ترلاسه کړو، مګر موږ په هغې کې کامیاب نشو. نورو چارواکو وویل چې متحده ایالاتو له پیل څخه جګړه په غلطو بنسټونو پیل کړې وه. د غلطو قضاوتونو او د غلطو محاسبو سربیره غلط ګامونه پورته کړي وو. د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د بوش د ادارې یو لوړپوړي ډیپلوماټ ریچارډ بوچر وویل چې موږ نه پوهېدو چې موږ په افغانستان کې اخر څه کوو او موږ دلته د څه لپاره راغلي یو. د اردو ډګر جنرال ډګلس لوټ چې د بوش او اوباما په دور کې د سپینې ماڼۍ د جګړې د مشر په توګه دنده ترسره کوله تکرار کړه چې موږ د هغه څه په اړه چې موږ په افغانستان کې ترسره کوو د هیڅ نه هم نو خبر. جنرال ډګلس لوټ خواشیني څرګنده کړه چې دومره ډیرو امریکایي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او وړاندونه وکړه چې حکومت هغه ټولې قربانۍ ضایع کړې دي او دوی بالکل نه غوښتل چې د طالبانو سره خبره ترې مخ پر وړاندې بوځي. ډګلس لوټ وویل چې د امریکا خلک د دې بې نظمۍ د شدت څخه نه و خبر چې په 2 لسیزو کې په مختلفو وختونو کې په گردش کې له 750,000 څخه ډېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای شوي وو چې په هغې کې له 2400 څخه ډېر هغلته مړه شول او 1,000 ټپیان کور ته راستانه شول. د متحده ایالاتو حکومت د جګړې پورې اړوند لګښتونو په اړه د لګښتونو جامع مجموعه نه ده محاسبه کړې، مګر ډېرې اټکلونه 3 ټریلیونه ډالره ښایي. د دوی د روښانه توضیحاتو سره چې څنګه متحده ایالات په یوه لرې جګړه کې بند پاتې شول او همدارنګه د حکومت د خلکو څخه د حقیقتونو پټ ساتل د پنټاګان د هغه کاغذونو سره ورته وو چې څنګه د دفاع وزارت د ویتنام د جګړې ټول تاریخ پټ ساتلی و. خو کله چې په کال 1901 کې د پنټاګان کاغذونو د ویتنام د جګړې تاریخ افشا کړو، نو هغې په ولس کې یو حساسیت رامنځته کړو. دوی څرګنده کړه چې حکومت له مودې راهیسې خلکو ته دروغ ویلي وو چې څنګه متحده ایالات په ویتنام کې ښکېل شوي وو. د ویتنام اړوند دا 7,000 مخیزه څېړنه چې په 47 ټوکونو کې جوړه شوې ده په بشپړ توګه د داخلي حکومتي اسنادو پر بنسټ ولاړه وه، لکه ډیپلوماټیک کیبلونه، د پریکړې کولو یادښتونه او استخباراتي راپورونه. د محرمیت ساتلو لپاره د دفاع وزیر رابرټ میکنامارا یو امر صادر کړی و چې لیکوالان یې له هر چا سره د مرکې کولو څخه منع کړي وو، خو د افغانستان اړوند کاغذات له داسې محدودیتونو سره مخ نه وو. د سګاټ چارواکو خپلې مرکې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ ترسره کړې وې چې ډېرې د هغه چارواکو سره وې چې د بوش او اوباما د واکمنۍ پر مهال خدمت کړی و. د ویتنام د پنټاګون د کاغذونو برعکس د افغانستان اړوند د کاغذونو په اصل کې د حکومت د پټ راز په توګه طبقه بندي نه و شوې، خو کله چې واشنګټن پوسټ د دوی د عامه کولو لپاره فشار راوړو، نو نورو فدرالي ادارو مداخله وکړه او د حقیقت وروسته ځینې مواد طبقه بندي کړل. خو په دې مرکو کې د فوزي عملیاتو په اړه لږ څه افشا شوي وو، خو په ټولو کې د نیوکو لپاره ډېر زیات مواد وو چې له لومړو ورځو څخه د ټرمپ د ادارې تر پیل پورې د جګړې رسمي کیسه رد کړې وه. خو د دې مرکو بشپړولو لپاره ګریګ ویټلاک د افغانستان د جګړې په اړه په سلګونو پخواني طبقه بندي شوي یادښتونه ترلاسه کړل چې رزفیلډ دا د 2001 او 2006 کلونو ترمنځ لیکلي یا ترلاسه کړي وو. د رنسفیلډ او د هغه د کارمندانو لخوا دا یادښتونه لنډې لارښوونې او یا تفسیري دي چې د پنټاګان مشر ډېری وختونه پر ورځ کې 100 ځله خپلو افسرانو ته لیکلي وو. رنسفیلډ په 2011 کال کې د اثارو یو شمېر خپرول غوره کړل او د خپل یادښت معلوم او نامعلوم په نوم په انلاین ډول خپاره کړل. خو د هغه د اثارو
ډېرې برخه د کاغذونو یو طوفان و چې د اټکل له مخې 950,000 پاڼو څخه جوړ شوی و، خو بیا هم محرمه یعنی پټ پاتې شول. په 2019 کال کې په جورج واشنګټن پوهنتون کې میشت یو غیر مسلکي څېړنیز انسټیټیوټ د دفاع وزارت د رمسفیلډ د کاغذاتو پاتې شونې په منظم ډول خپرول پیل کړل چې هغوی دا ارشیف د ګریګ ویټلاک سره هم شریک کړو. د رمسفیلډ په سخت انداز کې لیکل شوي ډېرې کاغذات د هغو ستونزو وړاندوینه کوي چې د یوې لسیزې څخه ډېر وروسته به د متحده ایالاتو اردو زوروي. رمسفیلډ د جګړې له پیل څخه نږدې 2 کاله وروسته خپل د استخباراتو مشر ته په یو یاداښت کې شکایت وکړو چې زه په دې نه پوهېږم چې په افغانستان کې اخر بد خلک څوک دي. د دې نه وروسته چې څه وشول نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، اوس به په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین او د مارګلي د غرونو تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګلې ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.